د هغه بندیزونو په وړاندې په لټ چې د پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په موخه د ډیورنډ کرښې د اوښتو راوښتو پر لار لګولي. د بندیزونو له کبله په چمن ښار کې زرګونه کسان بېروزګاره سوي. د دوی د عاید یوازینۍ سرچینه د ډیورنډ کرښې دې غاړه سپین بولدک کې د ویش سوداګریز بازار دی چې له کلونو راهیسې پکښې بوخت دي. 3 میاشتې کېږي چې پر کرښه د تګ راتګ اجازه نه لري. لګېدلي بندیزونو د کرښې دې غاړې سپین بولدک کې هم کاروبار اغېزمن کړي. زرګونه کسان بېروزګاره سوي دي. د ویش دې بازار کې شاوخوا 20,000 هټۍ شته چې د کرښې د هغه غاړې نږدې 15,000 اوسېدونکو د عاید سرچینه بلل کېږي. د بازار د لویې برخې بندېدل د سپین بولدک د اوسېدونکو د کاروبار څرخ هم درولي. زه خپله رنګمال یم دلې په ویش کې خپل دکان لرم، خپل کاروبار لرم، کاروبار مو بند دی. په 4 میاشتې مو ولکه یې ورکړه پیدا کړې نه ولکه اوس ته چې موږ ورڅ خپل کاروبار خلاص کړو، دکانونه خلاص کارونه نشته. نو دا رقم خو نو کار نه کېږي. کار خو چې خلاص کې چې یو دکانونه خلاص نو به چې کار جاري شي. که دروازه بند وي نو کاروبار ګرده بند وي. دا ګرده مسافر چې څوک وا خواته کار لري، څوک وجې خواته کار لري. چې دا بنده شي نو ګټه به د کومې خوا راشي. په دې سرحدي سیمه کې د اکثریت خلکو د ژوند څرخ ګرځېدل هم په سوداګرۍ پورې تړلي دي، ځکه نه صنعت شته او نه هم کښت او کرونده. د سپین بولدک اوسېدونکي اشرف وایي د ده په څېر ګڼ کسان په ژوند کې د بېروزګارۍ تر ټولو ترخه تجربه ترسره کوي. مخ په ورځ کې لک فیصدان کېده، 80,000 هم کېدې، 2 لک هم کېدې، 1.5 لک هم و 10,000 20,000 15,000 10,000 د ورځې داسې څه نه وي. دروازه خو 3 میاشتې کېږي تړلې ده. کاروباریان کنټینران شیان بند دي، کاروباریان ګرد اخوات په ساو دي. نن زما ملک محتاج دی دې ته. د چمن او سپین بولدک ترمنځ دا دروازه چې پاکستان د دوستۍ نوم ورکړي د تېرو 3 میاشتو راهیسې د کاروباریانو پر مخ تړلې ده. د رسمي شمیرو له مخې په عادي وضعیت کې پر دغه دروازه شاوخوا 45,000 کسان تګ راتګ کوي. 15,000 یې لوی او واړه کاروباریان دي چې د چمن ښار څخه پولې دې غاړې ته د کار لپاره راځي. سپین بولدک ولسوالۍ کې سرحدي چارواکي وایي چې پاکستاني سیالان یې پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. دلته موږ یو سرحدي ګمرک لرو په دې صفري نقطه کې چې زیاتره کاروبار چې هغه پاکستانیان یا خلک چې د چمن خلک دي تجار دي. ما خپل هم دا پیشنهاد ورته وکړي ځکه چې د دوی منشیان دي یا دوی د مال دا خلک راپرېږدي چې دلته د خپل مالونه ته یې مراحل کې په وخت و زمان سره خو هغه هم دوی نه راپرېږدي. د ویش ډالر د افغان سوداګرو د سوداګریز توکو لپاره تر ټولو ارزانه او اسانه لار بلل کېږي. کندهار کې سوداګر وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه باندې د پاکستان د لوري د بندیزونو له کبله په تېرو 3 میاشتو کې هیڅ ډول صادرات هند او پاکستان ته نه دي کړي. سوداګر وایي خو برعکس پاکستان د خپلو کورنیو محصولاتو د رسیدو سره سم بندیزونه لرې کړي او په یو طرفه توګه هره ورځ د ویش دروازې د لارې لسګونه ګاډي افغانستان ته راوړي، ولې بیا هم افغاني محصولاتو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي. سوداګر او باغ لرونکي وایي د دوی د تازه میوې فصلونه رسیدلي او که پاکستان د کندهاري سوداګرو پر صادراتو بندیزونه لرې نه کړي دوی ته به دروند زیان واوړي او دا ډول میوه به یې په کور دننه خوسا سي. مامون دراني BBC کندهار.